افغانستان د باتورو ننګلو کوري ګران افغانستان د باتورو ننګلو کوري ډېر راته ګران د شمل ورو میړنو کوري ډېر راته ګران د شمل کندهار ښاروالۍ د ښار په اوومه ناحیه د میر بازار په سیمه کې د دوو کوڅو د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دا کوڅې چې تقریبا 690 متره اوږدوالی او 15 متره بردوالی لري، یوه میاشت مخکې رغنیزې چارې پیل شوې. تر دې دمه یې 80% کارونه بشپړ شوي دي او پاته کارونه به د یوې هفتې په موده کې سرته ورسیږي. په دې پروژه کې هره ورځ 19 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 4 کسان په مسلکي ډول کار کوي او 15 کسان په غیر مسلکي ډول په کار کولو بوخت دي. د یادو کوڅو په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. د آزادۍ مو خدای ته کړي وسوالونه او سوالونه. ما انشالله خوش هستیم که در اینجا کار میکنیم، چند روز میشه. انشالله باید ادامه پیدا کنم، ما کار کنیم. از ولایت دور آمدیم. خب از شاروال صاحب کوشش کنه که انشالله در ما کار پیدا کنه بتیه. زه ډیر خوشحاله یم که د شاروال له خوا موږ سره دونه کومک کوي. یوه ورځ به دغه خواري وه، یوه ورځ به نه و. د ډېر څه موږ ډېر خوشحاله موږ خواري ولاړ یو. بس خدای پاک چې خیر ورکړي، خدای پاک چې نور توفیق ورکړي چې موږ پر دې کار باندې ښه ټینګ خدای دې خیر وکړي. د ښاروالۍ کور ودان چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړه. په دې کوڅو کې مریضان تېرېدله، په دې کې موټران تېرېدله. موږ ډېر په تکلیف و، ډېر مشکلات مو درلوده. نو شکر دی الحمدلله چې اوس دا دی د ښاروالۍ په خپل لګښت باندې موږ ته دا دې کوڅې جوړېږي. موږ ډېر خوشحاله یو د ښاروالۍ د کارو څخه. وایه دا خو ډېر ښه کار وشو چې دا کوڅې پخې شولې. ډېر خلک په مشکل کې وه، ستونزې پېښولې. که څه په بارانو کې دغه رقم بغیر له بارانه څخه خراب وي. نو اوس ډېر ښه کار وشو چې دا جوړې شولې دا کوڅې. د اسیا زړه یې د زړه ساره در باندې ویاړې لرو برغویر قومونه او قومونه د شایست ګوتا کې غمی